محترم مشرانو، ستاسو په مخ کې ما د قرآن کریم د سوره انعام یو مختصر آیات تلاوت کړي. الله تعالی دې آیات کې انسانان د ګناه سره ګرځولي دي او الله تعالی دې آیات کې انسانانو ته د ګناه د انجام خبر ورکړی دی چې انسانانو تاسو به ظاهري ګناه پرېږدئ او تاسو به باطني ګناه پرېږدئ. چې کم څوک ظاهرا یا باطنا په ګناهو کې رالی د هغې ګناه سزا به په دنیا کې یا په آخرت کې ډېر ژر وسکي. ګناه څه ته وایي؟ د ګناه ابتدا څنګه وي، د ګناه انتها څنګه وي، او ګناه کې څه نقصان دی او د ګناه څخه به سړی ځان راګرځوي څنګه. ګناه دی ته وایي چې سړی د الله تعالی د یو حکم نافرمانی کوي یا په خپله زندګي کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو سنت طریقې مخالفت کوي یا د خپلې خوښې او د رضا مطابق په دین کې نوې خبرې پیدا کول، نو دې ټولو ته ګناه ویل کیږي. بیا هغه ګناه کله د انسان د ظاهري اندامو څخه صادریږي. انسان په لاس باندې د بل چا سره ظلم کوي، انسان په ژبه باندې د بل مسلمان غیبت کوي، انسان په سترګو باندې د مسلمانانو سره د بدنظرۍ معاملې کوي. نو دا د انسان د ظاهري اعمالو ګناه بلل کیږي. یا هغې ګناه د انسان په باطني اعمالو باندې کیږي. انسان په زړه کې د مسلمانانو سره حسد او بغض کوي، انسان په زړه کې د مسلمان د تکلیف رسولو منصوبې جوړوي او انسان په زړه کې مسلمان ته د آزار رسولو دپاره ترتیبونه برابروي. نو دا د انسان باطني ګناه بلل کیږي. اوس هغې ګناه که ظاهرا ده که باطنا ده، د هغې صدور او ښکاروالی که د انسان د ظاهري اندامو سي که د باطني اندامو سي، الله تعالی موږ ته دا هدایت کوي چې تاسو به دا ګناه پرېږدئ. وذرو ظاهر الاسم و باطنه، ظاهري ګناه به هم پرېږدئ او باطني ګناه به هم پرېږدئ. ولی ځکه ان الذین یکسبون الاسم، چې کوم څوک دنیا کې د ګناهو معاملې کوي، د ګناه سره د خپل ځان حفاظت نه کوي، د ګناه سره د خپل عمل احتیاط نه کوي، نو سیجزون ما کانوا یقترفون، چې کومه ګناه کې ولړل سو او کومه ګناه د اندامو څخه صادره سوله، ډېر ژر به د هغې ګناه سزا وویني، یا به په دنیا کې د هغې د سزا لاندې راګیر سي یا به په آخرت کې د هغې د سزا سره مخامخ سي. نو ځکه د سوره انعام د مختصر آیات کې الله تعالی انسانانو ته هدایت د ګناه د پرېښولو کوي. د ګناه ابتدا ډېره پر ضعف باندې او چې کله انتها او پای ته ورسېده بیا ډېره په قوت باندې. په ابتدا کې ګناه انسان د خپلې زندګۍ څخه ډېره په اسانه لرې کولی سي، لیکن چې د انسان په دماغ کې پخته سوه او پخه سوله، بیا د هغې پرېښول انسان ته ډېر مشکل او ناممکن بلل کیږي. علماو لیکلي دي چې کله په ګناه باندې اول سړی روږدېږي او وخته کېږي، د هغې کمزوري داسې لکه د عنکبوت او د غیڼې جالي، نه د هغې په ختمېدو کې انسان ته څه مشکلي، نه د هغې په لرې کولو کې انسان ته څه مشکلي، نه د هغې څخه د ځان په حفاظت کولو کې انسان ته څه مشکلي. لیکن چې کله ګناه د انسان په مزاج کې پخته او پخه سي، بیا د هغې مثال داسې لکه د بحري جهاز او د کشتۍ لنګر چې پر هغې باندې کشتۍ او بحري جهاز تړل کیږي، نو هغې دومره مضبوطي چې د ټولو اشیاو څخه هغې مضبوطي، بیا د هغې څخه ځان خلاصول او بیا غش کول او هغه د ځانه څخه لرې کول انسان ته مشکل او ناممکن بلل کیږي. دنیا کې انسان دا سوچونه او فکرونه کوي چې یو ځل به ګناه وکړي بیا به پرېږدي، زه 2 ځله وسو بیا به پرېږدي، 3م ځل به پرېږدي، او د ګناه پرېښول نن و سبا، نن و سبا، نن و سبا، آخر د دې نن و سبا په خاطر د هغې ګناه عادت د انسان په دماغ کې پوخ سي.
او چې کله د ګناه عادت د انسان په دماغ کې پوخ سي نو هغه ګناه د انسان پر دې جسم باندې داسې قبضه وکړي زړم هغه ګناهګر کی او دماغ هم هغه ګناهګر کی او نظر هم هغه ګناهګر کی او پښې او لاسونه هم هغه ګناهګر کی او چې کله ګناه د انسان پر جسم باندې احاطه او قبضه وکړه بیا خپل جسم او خپل اندامونه د ګناه څخه محفوظه کول دا انسان ته ډېره ګران او ډېره مشکل او ډېره ناممکنه سي علماء لیکلي دي د ګناه مثال داسې دی لکه د کینسر لکه د طاعون او لکه دا مرض چې په انسان باندې پوري کیږي نو د طاعون او د کینسر مرض چې پر انسان باندې راځي په ابتدایي وهلت کې د هغې علاج څه ممکن او اسانه وي لیکن چې کله سړی د هغې سره غفلت او لاپروايي وکړي نو بیا قرار چې هغې د انسان پر اندامو باندې احاطه وکړه د انسان په اندامو کې سره وغوړېدو او د انسان د اندامو پورې ځان ورسوي بیا د هغې علاج کول د هغې څه ځان محفوظه کول او د هغې د ځان لرې کول بیا انسان ته ډېره مشکل وي بیا چې کله ته ډاکټر له ورسې نو هغوی به دستي جواب دله درکوي چې دا اوس دې حال ته رسېدلی دی چې ستا په ټولو اندامو کې سره تللی دی نو ځکه ستا دپاره د دې علاج اوس ممکن نه دی نو ګناه څه ده ګناه د انسان پر روحاني لباس باندې تور داغ دی او د انسان پر روحانیت باندې تور داغ دی د انسان پر زړه باندې تور داغ دی د انسان پر دماغ باندې تور داغ دی لکه انسان چې پر ظاهري لباس باندې تور داغ نه پرېږدي نو د مسلمان شان بدای چې هغې به پر خپل باطني لباس باندې هم تور داغ نه پرېږدي په دې خاطر باندې د ګناه څخه د خپل ځان حفاظت کول او د ګناه څخه ځان محفوظه کول دې ته د مسلمان دپاره د الله تعالی د طرفه قرآن کریم کې ډېر پخته هدایت دی دې ته به نه ګورې چې دا ګناه کشنۍ ده او دې ته به نه ګورې چې دا ګناه لو ده د لوی او د کشنۍ خبره نه ده په دې خاطر باندې که هر څومره کشنۍ ګناه ستا په دماغ کې دله درځي نو آخر چې پر هغې باندې اصرار او همیشه توب سړی وکړي هغه لو ګناه جوړېږي کتاب کې لیکلی دی لا تحقرن صغیرة د کشنۍ ګناه ته به په سپک نظر نه ګورې ځکه ان الجبال من الحصا دا لوی لوی غرونه د کشنۍ کاڼو څخه جوړ شوي دي نو ګناه ته چې په کشنۍ نظر ګورې چې دا کشنۍ ګناه ده دا کشنۍ ګناه ده دا کشنۍ ګناه ده اخر چې کشنۍ کاڼې پر له ږدي اخر لوی غر ځینې جوړېږي ځکه ګناه ته په دې نظر نه کتل چې دا ګناه کشنۍ ده او دا ګناه لویه ده د صحابو په زینو کې به دا و او صحابو به همیشه پر دې باندې بحث کاوه د هغې په خلو کې به دا قول چې لا صغیرة مع الاصرار ولا کبیرة مع الاستغفار چې کومه ګناه باندې سړی همیشه توب کوي همیشه یې کوي هغې ګناه صغیره نسي پاتې دی چې کومه ګناه همیشه د انسان په زندګي کې راځي هغې ګناه ته که هر څومره کشنۍ ګناه یې سړی صغیره نسي ورته ویلی ولا کبیرة مع الاستغفار چې پر کومه ګناه باندې سړي ته الله تعالی توبه ور په نصیب کوي استغفار په نصیب کوي بیا د انسان په زندګي کې کبیره هم نصیب پاتې دی صغیره ګناه د اصرار او د همیشه توبه سره صغیره نصیب پاتې دی پکې کبیره بدلیږي او کبیره ګناه د توبې او د استغفار سره کبیره نصیب پاتې دی په معافي باندې بدلیږي ځکه کشنۍ ګناه ته سړی په کشنۍ نظر باندې نه ګوري کشنۍ ګناه باندې چې سړی همیشه تو کې همیشه په لو ګناه باندې بدلیږي لکه الله تعالی قرآن کریم کې وایي وتحسبوه هینا وهو عند الله عظیم ای خلکو ډېر ځله یو عمل تاسو ډېر معمولی عمل بولئ تاسو یو کشنۍ ګناه بولئ تاسو په سپک نظر باندې ورته ګورئ لیکن وهو عند الله عظیم د الله په حضور کې هغه ډېره لو ګناه ستا د جهنم د پاره ستا د سزا د پاره د الله تعالی د ناراضګۍ د پاره بس تا یو عمل کافی و بسي چې کوم عمل ته تا پکښنی نظر کتل نو تحسبوه هینا تاسو خو ډیره اسانه بوله لیکن وهو عند الله عظیم د الله په دربار کې ډیره لو ګناه نو ګناه ته پکښنی نظر باندې نه کتل
ځکه ګناه کشنۍ نه بلل کېږي، ګناه لوی او ګناه د الله تعالی د ناراضګۍ سبب او د الله تعالی ناراضګۍ ته سړی په کشنۍ نظر نشي کتلی. بني اسرائیلو کې یو بزرګ راغلی دی حضرت داموس رحمه الله، د الله تعالی په ډیرو مقربو بندګانو کې دی او د الله تعالی ته ډیر نږدې بنده دی او د الله تعالی ډیر تقرب او نزدېکت ورته حاصل دی. چې په کوم علاقه کې اوسېږي یو ورځ د کور سره ووته، چې کله د کلي څخه د باندې د غره ته وکتل نو غر وچ دی، نه پاغې کې اوبه سته، نه پاغې کې درخت سته، نه پاغې کې شنګشتیا سته، نه پاغې کې واښه سته. په دې زړه کې یو خبره راوګرځېدله چې یا الله دا غر که چیرې زرغون وای څومره مزه به یې کوئ، او که چیرې په دې کې درختې وولې وای، په دې کې چینی اوبه وای، بیا به دا څومره حسین او ښایسته معلومېدلی. یو ساتکه پر دې باندې غور و فکر وکړي، د خولې څخه خبره نه ده راایستلې، په دماغ کې د دې غره لږ فکر و تصورات راوګرځول. لیکن چونکه حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکانو خلقو تبا نیکی معلومیږي، لیکن کم چاته چې د الله تعالی تقرب حاصلي هغې پر ډېره کشنۍ خبره الله راګرځي. نو الله تعالی دستي په زړه کې الهام ور واچوي چې دا موسی زما بندګي خو دې اوس پرېښوله، ما ته مشیر جوړ سي، اوس ما ته مشورې راکړې او زما په دې کائناتو کې تا ته نقصان در معلومیږي او زما پر دې کائناتو باندې عیبونه طلبوي او ما ته دا مشورې راکړې چې یا الله دا غر کش کې داسې وای داسې وای داسې وای. چې کله په زړه کې الله تعالی دا القا ور واچوله نو حضرت داموس رحمه الله بې قرار رس. چې کله حضرت داموس رحمه الله ډېر بې قرار رس نو د هغې سره ډېره زیاته پریشاني پیدا سوله، ځکه د الله تعالی د نیکو بندګانو په زړه کې چې کله د ګناه فکر و تصور راسي او دا عقیده سي چې الله تعالی زما سره ناراضه دی، نو بیا پر هغې باندې مځکه تنګه سي چې در څو پورې د اوښکو په شکل باندې، در څو پورې د توبې په شکل باندې د الله تعالی رضا نه یې خپله کړې، در هغې وخته پورې بیا یو شی هم دوی ته ارام نه ولا ورکوي. نو حضرت داموس رحمه الله ته چې کله الله تعالی په زړه کې دا القا ور واچوله چې تا خو زما بندګي فریښوله نو اوس ما ته مشورې راکړې، نو حضرت داموس رحمه الله د ځانه سره سوچ فکر وکړي چې دا خو دې د الله تعالی د بندګۍ او د الله تعالی د عبادت او د الله تعالی د غلامۍ ډېره خلاف عمل وکړي. نو د ځانه سره دا فکر وکړي چې در څو پورې د الله تعالی رضا ستا نه په نصیب سوې، در هغې وخته پورې به کور فاتي، در هغې وخته پورې به کلی فاتي، در هغې وخته پورې به آرام پاتي. چې کله راووته اخر دې نفس ته وایي چې زما په خدای قسم چې در هغې وخته پورې به ستاسو دا نفقه او اوبه لا فاتي چې در څو پورې الله تعالی راضي سوی نه وي. لکه دا عام طور د صحابه و عادت، عام طور زموږ د سلف و عادت. د صحابه کرامو په باره کې قرآن څه وایي چې کله به په دې باندې پوه سو چې پیغمبر علیه السلام ناراضه دی، یا به په دې باندې پوه سو چې زما سره د الله تعالی د حکم یو نافرمانی سوې ده، الله زما سره ناراضه دی، نو قرآن د دې حال بیانوي وضاقت علیهم الارض بما رحبت، بیا به مځکه ور باندې تنګه سو په سبب د هغه عمل چې په کوم عمل به د دوی سره الله ناراضه سوی. چې کله به د کلي څه ووتی په ځنګلو کې به د لیونیانو په شکل باندې ګرځېدی، لیکن آخر وقت ضاقت علیهم انفسهم، آخر به نفس تنګي کېدله، د دې خپله ځانه به بیزاره چې در څو پورې به توبه نه وکښله، در څو پورې به په ژړا او په اوښکو باندې خپل رب د ځانه راضي نه کوي، در هغې وخته پورې بیا د هغې آرام نه کېدی. حضرت ابولبابه غزوه خندق کې لږ فاته سلو، په دې باندې پوه سو چې پیغمبر علیه السلام ناراضه دی، نو کور یې فرې شوی، کلی یې فرې شوی، رالی مسجد نبوي ته. مسجد نبوي کې یو ستنو تنبه ولاړه ده، در اوسه پورې هغې کې استوانه ابولبابه لیکلې ده، په هغې تنبه باندې ځان وتاړی، خوراکم باندې، چښلم باندې، هر څه باندې بس تړلې زندګي کوي، ځکه الله راضي سوی دی، الله ناراضه سوی دی چې در څو پورې د الله تعالی رضا رانسي، در هغې وخته پورې د ځانه سره فیصله وکړه، که مرګ دی که سختي ده که لوږه ده، در هغې وخته پورې به دلې تړلی. 3 ورځې و شپې تړلی زندګي تېروي.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاوي چې یاره دې سړی د ځان سره د سختۍ معامله وکړه، کچېرې دې سړی ماته تذکره کړې وي ما به د الله تعالی سره مغفرت ورله غوښته وي، لیکن دې سړی په خپله د الله تعالی سره معامله شروع کړه. درېمه ورځ د شپې په حالت کې د قرآن کریم آیات د ابولبابه د مغفرت په حق له جبرائیل امین راورساوی. چې کله جبرائیل راغلی نو پیغمبر علیه السلام د حجرې مبارکې څخه حال راواستوي چې ابولبابه ته مبارکي ورکړي چې ستا مغفرت الله تعالی وکړي او ستا خطا الله تعالی معاف کړي، ورته وایي چې زه سړی دراستو هغوی به دې خلاصوي. نو دی پر هغه ځای باندې په خدای قسم اخلي چې زما په خدای قسم چې د محمد رسول الله په لاسو باندې خلاصوي نه یم، در هغې وخته پورې به د دې سل لرې نه سم. نو آخر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپله راووتی د حجرې څخه، ابولبابه یې لاسونه او پښې ور خلاص کړل، ابولبابه یې آزاد کړ. نو دا زموږ د اکابرو عادت، دا زموږ د سلفو عادت، دا زموږ د بزرګانو عادت چې کله به د هغې څه ګناه وسوه نافرماني به وسوله، د خپلې ګناه او نافرمانۍ په خاطر چې د رسول پورې به د الله تعالی رضا او د الله تعالی تقرب ورته حاصل کړی نه و، در هغې وخته پورې به بې ارامه او ناقراره ګرځېدی. نو حضرت داموس رحمه الله هغې د ځانه سره دا فیصله وکړه چې نور کور پاته دی، نور کلی پاته دی، رالی په ځنګله کې زندګي کوي او په ځنګله کې اخر د ځانه سره د دې نفس د سزا په خاطر باندې دا فیصله وکړه چې یاره زما څه نور خوراک هم پاته دی او زما څه نور څښل هم پاته دی چې د رسول پورې د الله تعالی د طرفه زما رضا راغلی نه، الله زما سره راضي سوی نه، در هغې وخته پورې هر څه زما صفات. نو یو څو ورځې په ځنګله کې وګرځېدی، ځنګله ته نږدې یو کلی دی، ماخستن یو کلي ته راغلی. په هغه کلي کې واده دی، په هغه کلي کې خوشحالي ده، په هغه کلي کې میلمستیا او دعوت دی. حضرت داموس رحمه الله چونکې په ټوله علاقه کې مشهور بزرګ دی، نو هغه کلي والا په ډېر اکرام باندې ورلو، په ډېر عزت باندې او رایه واستې کښېنوي او د ده په دې رنګ مبارک کې ډېر کمزوري و، نقاحت و، د لوږې د تکلیف اثار معلوم سو، ځکه هغې د 3 ورځو د 4 ورځو د شید سکه نه و کړی. اخر هغه کلي والا نفقه ورته پیش کړه، نو ده د هغې نفقې د خوړلو څه انکار وکړي چې هغې دې طرف ته هر څومره اصرار و خامخوالی کی چې ده به اصرار پر دې باندې ته به نفقه خورې، نو ده د طرفه د هغې په باره کې انکار راځي چې زه د دې نفقې څکه نسم کولی. آخر هغه خلکو حضرت داموس رحمه الله پر دې باندې تنګ کړي چې آخر څه وجه ده، د روژې زمانه خو نه ده، ځکه روژه خو په ورځ کې راځي او دا د شپې موسم دی. آخر هغه علت به موږ ته بیانوي چې د کوم علت په خاطر باندې ته نفقې خوړلو ته تیار نه یې. چې کله حضرت داموس رحمه الله مجبوره سو، نو هغې خپله واقعه او خپله قصه مکمله صفا صفا ورته بیان کړه چې د الله تعالی سره مې دا سوچ مې د دې غره په حق کې ووایه، نو الله تعالی په زړه کې دا فکر راواچوي چې داموس اوس خو دې بندګي پرېښو او ما ته مشورې راکوي. نو ما ته الله تعالی ناراضه را معلوم سو چې د رسول پورې د الله تعالی رضا زما نه وي په نصیب سوی، در هغې وخته پورې زما څه هر صفات. نو هغې خلک چونکې عام خلک دي، هغې چې د ده و دې خبره ته وکتل، د ده و دې فکر ته یې وکتل، نو هغې له د ده پر دې خبره باندې فسخن او مسخرې ورلې. باره یې ورته ویل چې داموسه خوراک وکړه، کومه ګناه چې پر تا باندې په دې باندې راځي زموږ پر ټوله کلي دی الله راولي، بس هغه زموږ ده، د مذاق په مسخرو په شکل باندې خو ته خوراک وکړه. نو حضرت داموس رحمه الله ته الله تعالی دستي په زړه کې القا کوي چې داموسه د دې کلي څه اوسه، چې کله د الله تعالی ګناه سپکه وبلله، د الله تعالی ناراضګي سپکه وبلله، نو الله تعالی هغې ته وایي چې د دې کلي څه وځه. چې کله ووتی الله تعالی پر هغې کلي باندې داسې عذاب د ګناه د سپکوالي په خاطر راوستی چې هغه کلی ټول د تباهۍ سره مخامخ سو. نو دنیا په زندګي کې ګناه ته په سپک نظر کتل دا ټولو د ټولو څه زیاته د خطرې معامله ده، د ټولو څه زیاته خطرناکه خبره دا ده چې انسان و ګناه ته په سپک نظر وګوري. چې کومه ګناه ته انسان په سپک نظر باندې وګوري، پر هغې ګناه باندې الله تعالی انسان ته د توبې توفیق نه ورکوي، او چې پر کومه ګناه باندې الله تعالی انسان ته د توبې توفیق ورنه کوي، د هغې ګناه سزا الله تعالی د خپلې فیصلې مطابق په جهنم کې ضرور انسان ته ورکوي. ګناه دومره نه ده خطرناکه،
ګناه کول خطر نه ده، لیکن ګناه ته په سپک نظر کتل دا ډېره خطرناکه ده. چې کومه ګناه په دنیا کې انسان په سپک نظر ورته ګوري، د الله تعالی په دربار کې د هغې ګناه وزن د ټولو څه زیات وي. او چې کومه ګناه انسان په دنیا کې په سپک نظر ورته کتلی، د هغې ګناه سزا الله تعالی په جهنم کې د هغې په خاطر الله تعالی سړي ته داسې شقاوت او بدبختي ورپه نصیب کوي چې لا یسعد بعدها ابدا، بیا به د سړي نیکبختي نصیب نصیب. ځکه چې کم سړی د ګناو سره ورسي، پر ګناو باندې توبه نه لري، او سړی پر هغه ګناو توبه نه لري چې کومې ګناه ته سړي په سپک نظر کتلی. او جبرائیل امین هغې د قیامت په میدان کې چې ټولو ترازو کېږي، نو هغې اعلان کوي ان فلان ابن فلان قد خفت موازینه، فلانکی د فلانکي زوی د هغې د عملنامې تله د نیکیو ډېره سپکه ده. فقد شقا شقاوة لا يسعد بعدها ابدا، هغې د داسې بدبختۍ سره مخامخ سو چې د دې څه وروسته به د نیکبختي بیا نصیب نصیب. چې کم سړی د ګناو سره سره د الله تعالی دربار ته ورځي او پر ګناو باندې توبه نه کښلې، ګناه باندې عملنامه ککړه د الله تعالی و حضور ته پیښیږي، نو هغې باندې الله تعالی دې بنده ته داسې سزا ورکوي او داسې بدبختي ورپه نصیب کوي لا یسعد بعدها ابدا، چې بیا به نیکبختي هغه سړی نه وویني. او ما درته ویل دا ټوله هغه ګناه چې کومه ګناه ته سړي په سپک نظر کتلی او هغې ګناه باندې الله تعالی د توبې توفیق نه ورکوي، او کومه ګناه چې د توبې توفیق یې سړی نه کي پیدا، بیا د قیامت او د حساب در کتاب در میدان د انسان سره رسیږي. علامه ابن قیم لیکلی دی چې بنده دې ته مه ګوره چې ګناه کشنی د کلو د دې ته مه ګوره، لا تنظر الى صغره و کبره، دې ته مه ګوره چې دا ګناه لویه ده که کشنی ده، و دې ته وګوره چې د ګناه په ذریعه ته د کم چا سره عداوت و دشمني کوي. د ګناه په ذریعه ته د الله تعالی د ذات سره عداوت و دشمني کوي. که د الله تعالی د ذات عداوت و دشمني کشنی در معلومیږي، نو ګناه ته هم په کشنی نظر وګوره. که د الله تعالی د ذات عداوت و دشمني سړی کوي، هغې په دنیا کې سړی کشنی نشي بللی، بیا ګناه په کوم شکل کشنی بولي. نو ګناه ته په دې نظر نه کتل چې دا کشنی ګناه ده، دا لو ګناه ده، زه په کشنی ګناه کې راغلم، زه په لو ګناه کې راغلم. نه، ګناه ته په دې وګوره چې په دې سره ته د چا مقابله کوې، ته د چا سره عداوت کوې، ته د چا دشمني کوې، ته د چا د امر نافرمانی او مخالفت کوې. که د هغې ذات نافرمانی او مخالفت تا ته کشنی در معلومیږي، نو بیا ګناه ته هم په کشنی نظر ګوره. که د هغې مخالفت تصور سړی نشي کولی چې د الله د ذات مخالفت یې کشنی عمل وبلل سي، نو بیا ګناه ته سړی څنګه په کشنی عمل ګوري. د یو بزرګ خپل قول را نقل کړی دی، هغه وایي چې الله تعالی ما ته د یو خبرې الهام کړی دی، الله تعالی ما ته یو خبره په زړه کې راچولې ده چې الله تعالی وایي زما د بندګانو ته وګورئ، ووایاست چې کله تاسو یو ګناه کوئ نو د بندګانو ټولې دروازې بندې کوئ چې د کومو دروازو څخه تاسو ته بندګان ګوري، په دې خاطر چې ستاسو د هغو څخه پرده اوسي. نو د بندګانو څخه ځان پټوئ او د بندګانو پر مخ ټولې دروازې بندوئ او د بندګانو څخه خپلې پردې کوئ. لیکن دې بندګانو ته وایي چې د کومو دروازو زه ستاسو ننداره او نظاره او دید کوم، هغې دروازې مې تر اوسه پورې نه دي بندې کړي. ایا دې بندګانو ته وایي چې دا زما ننداره د دې بنده در ننداره تاسو ته کمه در معلومیږي، دا زما څخه حیا کول د دې بنده در حیا تاسو ته کمه در معلومیږي چې د بندګانو پر مخ باندې ټولې دروازې بندې کوي، لیکن زما چې کومې دروازو زه تاسو ته ګورم هغې دروازې تاسو ته خلاصې، هغه دروازې خلاصې دي، د هغې څخه مې زه وینم. نه زما څخه پرده دونه ضروري نه بولئ لکه د بندګانو څخه بولئ. ایا زما حیثیت تر دې بندګانو تاسو ته کمزوری حیثیت معلومیږي. نو ګناه چې پر هر ځای باندې سړی کوي، په هر شکل باندې کوي، پر هر مځکه باندې کوي، که د هر څه بندګانو پر مخ باندې پرده وکړي، د هغې څه ځانونه پټ کړي، لیکن د الله تعالی د ذاته څه به سړی څنګه پرده کوي، د الله تعالی د ذاته څه به سړی ځان څنګه پټوي، او د الله تعالی د ننداري او د دید څه به سړی ځان څنګه محفوظوي. اکمالو شیم یو کتاب دی، هغې لیکلي دي چې که چیرې موږ او تاسو د الله تعالی د عدل سره مخامخ سو، الله تعالی زموږ او تاسو سره په قیامت کې د انصاف او د عدل معامله شروع کړي،
بیا خو د مځکې پر مخ چې کومه ګناه دي کړې هغې ته صغیره نه ویل کېږي، کوچنۍ نه ویل کېږي. بیا به الله تعالی ما او تاسو ته د هرې ګناه په مقابل کې داسې سزا راکوي، که صغیره ده که کبیره ده، چې بیا به د جهنم آخرنی تل زما او ستا په نصیب وي. که چیرې د الله تعالی د عدل سره مخامخ سو، ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من حاسب فقد نوقش، چې د کم چا سره حساب روان سو په دې پوه سه چې هغه په مشکلاتو کې راغلی. بس لیکن که چیرې د قیامت په میدان کې د الله تعالی د فضل سره مخامخ سو، د الله تعالی د احسان سره مخامخ سو، بیا خو د دنیا ګناوي که صغیره دي که کبیره دي هغې ټوله په کوچني شکل دي، بیا به د هغې په خاطر باندې ما او تا د جهنم سره نه مخامخ کېږو. لیکن د الله احسان او فضل هم پر انسانانو باندې راځي، د هغې دپاره څه معامله او څه تعین او څه وخت نه معلومیږي، همیشه الله تعالی پر خپل عدل و انصاف باندې فیصلې بنا کوي. نو په دې خاطر انسان د پاره د الله تعالی هدایت قرآن کریم کې دا دی چې وزرو ظاهر الاسم و باطنه، ظاهری ګناه به هم پرېږدي او باطنی ګناه به هم پرېږدي. ان الذين يكسبون الاسم، چې کم خلک ګناوې کوي او په ګناو کې زندګي تیروي، سيجزون ما كانوا يقترفون، هغې ته به د خپلې ګناه سزا ضرور او ضرور ورکول کېږي. یا به په دنیا کې د دې ګناه په خاطر د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، یا به د آخرت په میدان کې د ندامت او پښیمانۍ سره مخامخ کېږي. دا یو فخه خبره ده او دا لیکلې خبره ده چې په هر شي کې الله تعالی یو تاثیر یې شی دی. ګناه کې یو تاثیر دی، د ګناه تاثیر دی ندامت او پښیمانتیا. چې کم سړی په دنیا کې د ګناو معاملې کوي او په ګناو کې راسي، نو هغې به د یو ورځ ضرور یا په دنیا کې یا په آخرت کې د پښیمانتیا سره خامخا مخامخ کېږي. ځکه دا لیکلې خبره او دا کلکه خبره چې د ګناه اثر ندامت دی او د نیکۍ اثر سلامت دی. چې ګناه کوي او ورځ به پښیمانه کېږي او ورځ به د پښیمانتیا سره مخامخ کېږي، او چې نیک اعمال کوي الله تعالی به دې په دنیا یا په آخرت کې د سلامتیا سره مخامخ کوي. په دنیا کې که یو سړی په هر شکل ګناه کوي، په هر څومره کامیابه طریقه یې کوي، نه داسې سړی مخ ته لري چې هغې په نصیحت دی راوګرځي، نه داسې څوک لري چې هغې په زور باندې دی راوګرځي، او د ګناه ټوله اسباب ورته مهیا دي او ګناه په ډیره کامیابه شکل کوي چې په هر شکل یې باندې کوي. لیکن زموږ عقیده دا ده چې یو ورځ دا سړی د ندامت او پښیمانتیا سره خامخا مخامخ کېږي. ځکه د ګناه مثال علماو د لړم غوندې لیکلی دی. د ګناه مثال د لړم دی. لړم که کشنی دی که لوی دی، انسان هغې له لاس نه ول وروړي، چې کوم څوک لاس ول وروړي هغه به د پښیمانتیا سره خامخا مخامخ کېږي. علماو د ګناه مثال د سکروټې لیکلی دی. سکروټه که کشنی ده که لو د انسان لاس نه ورچي، او د هغې څه انسان غفلت هم نه کوي، هغې ته انسان په سپک نظر نه ګوري، ځکه د هغې کشنی سکروټې څه کله ډېر لوی اور بلیږي. ځکه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وویل وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم. هغې به د قرآن د آیات وایي چې ډېر ځله تاسو یو شی ډېر سپک ګورئ، لیکن د هغې په د الله تعالی په دربار کې هغه تاسو ته به ډېر لوی شکل پیشیږي. نو دنیا د انسان دپاره د امتحان ځای دی، او دې ځای کې موږ تاسو الله تعالی یو څو ورځې امتحان منزل پر منزل را روان کړي یو. عالم الارواح سره روان سو د آدم علیه السلام طرف ته. د آدم علیه السلام د فشته نسل پر نسل را روان یو. د مور سینې لرالو، د فلار ملا لرالو، د دنیا زندګۍ لرالو. د دې څه وروسته زموږ او ستاسو د قبر زندګي او د قیامت زندګي پاته ده. د هغې څه وروسته ابدالابد یا جنت دی یا جهنم دی. دې دنیا کې ما او ته الله تعالی یو څو ورځې د امتحان دپاره درولی، ځکه دنیا دارالامتحان دی. چې د دې دنیا سمې سترګې پټېږي دستي د امتحان نتیجه ده چې کامیابي ده نه ناکامي ده. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي من مات فقط قامت القیامه، چې کوم سړي له مرګ راورسېدی بس قیامت راورسېدی، په خپله نتیجه دستي پوه سو چې ما څنګه زندګي تېره کړه. او دې امتحان کې الله تعالی د انسان سره شیطان ملګری کړی دی، او د شیطان د دنیا په زندګي کې د انسان سره تعلق ډېر نږدې او باریک دی.
لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان د انسان په بدن کې هغه د وینو په شکل باندې چلیږي، لکه د وینې سره د سړي تعلق ډیر نږدې، د شیطان سره د انسان په زندگی کې د انسان تعلق ډیر نږدې، او شیطان همیشه د انسان په ګناه کې په دماغ کې خیالات ورچي. د شیطان څه کار دی؟ مسلمان ته ګناه سپکه کول، مسلمان ته ګناه اسانه کول، او مسلمان ته ګناه شایسته کول. چې کله د یو تجارت مسله راسي نو د انسان په دماغ کې دا ورواچي چې یاره اوس د ټولې دنیا تجارت په دې شکل شروع دی، بغیر د دې څخه اوس کاروبار کیږي نه. چې کله درواغ ځای راسي نو شیطان دې ډېر ورته سپک یاره درواغ خو ته یې کړ نه وای، اگر دنیا اوس باخته ده. چې کله بله مسله راسي نو شیطان یې ورته سپکه کي، شیطان یې ورته اسانه کي، او ورته شایسته کي، او ورته خوږه کي. او چې کله سپک او اسانه سوله نو د هغې په خاطر باندې بار انسان په ګناه کې مبتلا سي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کم سړی د شیطان په وعده باندې راسي او په ګناهو کې راځي نو د فاسق پر دې دماغ باندې چې په عمل کې چې ګناه راسي نو فاسق ته دا ګناه دونه شیطان اسانه کړي لکه د یو سړي پر پزه باندې چې مچ کښیني. صرف هغه ایمان پکښې دی، د هغه ایمان په خاطر باندې دا ګناه کافر ته دومره تکلیف لا نور کی لکه د سړي پر پزه چې مچ کښیني. لیکن مسلمان چې فاسق په هغې کې ایمان د ایمان په خاطر دومره په دی په پوهېږي چې زما څه ګناه وسل که سړي پر پزه چې مچ چې صرف لاس یې دی کې مچ والوتی بس بیا دی ختم. لیکن د مؤمن په عمل کې چې کله ګناه راسي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د هغې ته داسې درنه معلومېږي لکه د یو مؤمن پر سر یو انسان پر سر چې د احد غر کښېږدي. او چې کله د یو سړي پر سر باندې د احد غر پروتي نو چې هغوی د غر د سره نه یې لرې کړی در هغه وخته پورې نه آرام سته، در هغې وخته پورې نه خوراک سته، در هغې وخته پورې نه خوب سته، در هغې وخته پورې نه بل مصروفیت سته. ځکه دی په داسې تکلیف کې مبتلا سي چې هغه تکلیف دته د ټولو تکلیفو څخه دروند معلومېږي چې در زو پورې د غر د دماغه نه د سره نه یې لرې کړی در هغې وخته پورې دته آرام نه وله ورځي. نو مؤمن چې کله په ګناه کې راسي او نیک مومن دی او صالح مومن دی نو بیا خو به دی په دې ګناه د لرېوالي دپاره داسې کوشش کوي لکه سړی چې د خپله سره څه د غره د لرېوالي کوشش کوي. بیا به په توبه سره، په ژړا سره، په استغفار سره د خدای په دربار کې په پښیماني سره د خپله ګناه د خپل عمله څه لرې کړي، د هغې څه وروسته به بیا دته ارام ولورځي. ګناه چې د انسان په زندګي کې راسي نو ګناه یو قسم بدبویي ده او ګناه یو قسم بدرنګي ده. ګوره دا د محمد رسول الله د ژړا برکت دی، دا د هغې د دعاګانو برکت دی، دا د هغې د شپو د ژړاو د ناارامیو د عباداتو د خپل امت په خاطر باندې د فریاد برکت دی چې نن پر ما او تا په ګناه کې اخته یې لیکن پر بدنو مې د ګناه اثار نه معلومیږي. که چیرې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعا برکت نه وای نن به ما او تا د ګناه په خاطر داسې بدبویه ښکاره کېدلی په معاشره کې چې په یو مجلس کې به د حاضرېدلو ما او تا توان او طاقت نه درلودی. ځکه ګناه یو قسم بدبویي ده چې په سړي کې راسي، ګناه یو قسم خرابي ده او ګناه یو قسم بدرنګي ده. که د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژړا او د دعا برکت نه وای نن به ما او تا په داسې بدرنګي کې وای چې په یو محفل کې به مې خپل شکل او چاته ښکاره کولی نه سوی. د مخکینیو امتو متعلق چې ګناه به وسوله نو کونو قردة خاسئین، الله به دستي فرمان راواستی چې ورسئ د بیزوګیانو په بدل. بیا چې به ساه راکښېنستی که به نارینه و که به زنانه وه، که به بوډا و که به ځوان و، که به کشر و که به مشر و، د ټولو شکلونه به یا د بیزوګیانو یا به د خنزیرانو. لیکن د پیغمبر د ژړا په برکت باندې د امت کې ګناوې هم راځي او په ګناه باندې مخته دي. نه الله تعالی فردت لرې کوي، نه الله تعالی پر بدن باندې د ګناه اثرات د بدبویۍ په شکل ښکاره کوي، نه الله تعالی چهرې او بدنونه مسخه کوي. ورنه سړی چې په کومه ګناه باندې اخته په عالم الامثال کې په هغې شکل باندې چې په کوم سړي کې په دنیا کې لالچ او تمه ډېرئ نو کتابو کې لیکلی دي چې په عالم امثال باندې صرف الله زما او ستا پر د سترګو فرده تړلی ما او تا ته نه راښکاره کوي چې کوم خلکو ته الله تعالی کشف نصیب ورکړی دی هغوی ته ښکاره کېږي. نو د هغې شکل د سپیانو په شکل باندې چې کم سړي کې بې حیایي زیاته د هغې شکل د خنزیرانو په شکل دی.
او چې کم چا کې د مسلمان دل آزاری او د مسلمان زهر ورلډيري د غي شکل یا د مارانو یا د لړمانو یا د لیوانو په شکل باندې. شاه عبد العزيز رحمه الله دا زموږ د بر صغیر لوی محدث د حضرت شاه ولی الله رحمه الله بچیو. زموږ د دې فاکو هند چې کم د حدیث و سند راځي اخرنۍ ټول سند پر حضرت شاه ولی الله باندې درېږي. نو شاه عبد العزيز رحمه الله ډېر لوی محدث په خپل وخت کې د حضرت شاه ولی الله بچیو او په هندستان کې په دلی کې د جامع مسجد څخه یو څو فاصله باندې د کور نو د خپل کور سره نږدې مسجد جوړ کړی هغې ته مسجد بیت ویل کېږي تر اوسه پورې موجود لري. نو هغوی به په دې مسجد کې همیشه لمونځ کوی او ټوله ورځ به په درس و تدریس د خپلو شاګردانو د دې سره به دننه په خپله کیله کې مشغوله و. د باندې به نه راوتی نه به د باندې د چا سره تعلق ساتئ. لیکن چونکې په تصوف کې الله تعالی ډېره لوړه مرتبه ورکړې وله د دنیا خلک د هغې مریدان او د هغې خلیفګان به ورته راتلو. لیکن چې کله به د جمعې لمونځ رالی نو د جمعې لمونځ له به دی دلي جامع مسجد له راتلی. نو د دې یو خادم د مرید شاه فصیح الدین رحمه الله عام سړی و امی سړی و لیکن د ده په خدمت کې ډېر راغلی و. الله تعالی هغې هم د ولایت مقام ته رسولی. نو چې کله به د جمعې لمانځه ته راتلی نو هغې به ورسره و خپل مرید. نو حضرت شاه صاحب یې را روان کړی او شاه صاحب پر لارې مسجد ته ځان رسوی. لیکن حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله ته الله تعالی داسې حسن و جمال ورکړی و او داسې ښایست یې ورکړی ولو چې ټول خلک د هغې د لیدلو په تمنا باندې و چې هر چا به کوشش دا کوی چې زما سترګې یو ځل پر شاه عبدالعزیز باندې ولګېږي. او ټول خلک به چونکې عام ورځو کې به چاته د دید او دیدار میسر و اسانه نه و. نو د جمعې په ورځ چې به دی په کومه لار کې تېرېدی نو د لاره دواړه طرفه به خلکو نیولي و صرف د دیدار به یې کوی. او دی چې به همیشه تېرېدی د خپل دسمال به پر سر باندې اچولی و او په داسې شکل به یې دا سترګې پټې کړې وې د خپل خادم به در لاس نیولی و چې چا به د ده مخ نسو لیدلی ډېر. نو چې څو زمانه داسې تېره سوله نو هغه شاه فصیح الدین رحمه الله د ده ډېر زوړ خادم او زوړ خادم د سړي سره بلا تکلف یې هره خبره ورته کولی شي. هغه به ورته حضرت شاه صاحب دا ټول خلک ټوله جمعه ستا په انتظار او هغوی ستا دیدار غواړي او هغوی ستا دید غواړي. دې وخت کې د ده د بوډاوالي زمانه وه او هغوی ستا د سپین ویښتان لیدل غواړي لیکن ته د هغوی څه مخ پټوې. په دې کې څه وجه ده؟ نو شاه عبدالعزیز رحمه الله چې کله ډېر تنګ سو نو یو ورځ یې ورته ویل زه په خدای قسم د دې خلکو د دید توان او طاقت نه لرم چې زه د مخه څه لرې کړم نو زه خپلې سترګې پټوم د دوی څه مخ نه پټوم. نو فصیح الدین رحمه الله به ډېر تنګاوی چې حضرت شاه صاحب دې کې څه دغه ده. نو ده به ورته ویله چې ګوره برای یو ورځ دا د خپل سر دسمال په لاره کې سره روان دي برای د دې فصیح الدین پر سر دا دسمال ور واچوی. فصیح الدین چې شاوخوا وکتل پر غزی باندې بیران وموښتی. نو خلکو پر میدان شوبر ته راپورته کړي چې کله په صد کې رالی در مسجد ته یې ورسوی. نو وروسته به خلکو پوښتنه ځین کوله باره به وی چې د حضرت شاه صاحب په دسمال کې دا کشف و چې په خدای قسم ما چې د انسانانو ته وکتل په دې کې یکو دوکه انسان را معلومېدی. یا د ټولو شکلونه د خنزیرانو یا د ټولو شکلونه د سپیانو یا د ټولو شکل د بیزوګیانو پر ما باندې دومره وهم رالی چې د هغې وهم توان و برداشت نور ما نه درلودی. نو په دې خاطر باندې زه ګزاره وموښتم. ما درته وی چې کم څوک په ګناه کې راسي او په ګناه کې الله تعالی دی په هغه شکل باندې ښکاره کوي. لیکن دا د پیغمبر د دعا برکت دی د پیغمبر د ژړا برکت دی چې الله تعالی په دنیا کې زموږ او ستاسو رسوایي نه کوي. ورنه که د پیغمبر ژړا او دعا نه وای بیا به موږ داسې چهرې یو داسې مخان وای چې بیا به په مجلس کې خپل چهرې او مخان موږ نسوای ښکاره کولی. دا څه لرې خبره نه ده. حضرت احمد علي لاهوري رحمه الله زموږ د نږدې اولیاو کې ډېر لوی ولی دی. ما د هغې واقعه تاسو ته بیان کړې ده چې کله قبر کې رالی نو ډېره زمانه د قبر څخه خوشبویي را ولاړېدله. بیا علما را ټول سلو برای دعا وکړه پر قبر باندې چې الله دا خوشبویي ختم کړي په دې خاطر چې خلک دا خارې زلزغلی داسې نه چې فتنه ځینې جوړ سي. د حضرت احمد علي لاهوري رحمه الله جسم ته ښکاروالی را نسي یا څوک بله فتنه جوړه نه کړي. بیا د علماو په دعا باندې الله تعالی د قبر خوشبویي ختمه کړه.
د په خپل درس قرآن کې لیکلي دي وایي چې کله ما ترجمه وکړه سهار نو د باندې راووتم د باندې یو سفید پوش سپین ږیری بزرګ ماله په مخه راغلی برای راته وایي چې احمد علي انسانان چیرې دي ما ورته ویل حضرت دا ټول ښار د انسانانو ډک دی دا د ده په خپل قلم لیکل سوی واقعیت نو هغې راته وایي نه انسانان غواړم انسانان چیرې دي ما ورته ویل چې حضرت دا ټول انسانان دي هروې ته ما ته رانږدې سه وایي چې زه کله ورنږدې سوم بره ده دا لاس داسې پورته کوي وایي زما در دې بغل لاندې ته دې انسانانو ته وګوره وایي چې کله ما د هغې در بغل لاندې د انسانانو ته وکتل دی په خپله قسم خوري چې په خدای قسم دا انسانان ما ته یکه و دوکه انسانان رامعلومېدل د ټولو شکلونه مسخ و د ټولو شکلونه بدل و د ټولو شکلونه د هغې بېکاره حیواناتو په شکل و چې د هغې د لیدلو ما توانو برداشت نه درلود نو ما درته ویل ګناه یو قسم بدبویي ده او ګناه یو قسم بدرنګي ده او ګناه یو قسم بدعملي ده یو بزرګ خپل مریدانو ته ډېر ډېر دا ویل ولې خلکو جفا مه کوئ آخر یو مرید ورته وایي حضرت جفا څه معنا ورته وایي بېوفایي مه کوئ دوباره هغه مرید ورسره راغبره کړ ورته وایي حضرت بېوفایي څنګه ده څنګه بېوفایي نه کوو نو براغه خپل بزرګ تفصیل ورته روان کړي ورته یو بېوفایي د الله سره ده د الله سره بېوفایي مه کوئ دویمه بېوفایي د دې مسلمانانو سره ده د مسلمانانو سره بېوفایي مه کوئ درېمه بېوفایي او جفا د خپل نفس سره ده دا مه کوئ هغه ورته بېوفایي د الله سره څنګه ده ورته ټوله زندګي دې د الله تعالی په رزق باندې تیر کړئ الله تعالی کور درکړي الله تعالی رزق درکړي او الله تعالی تا ته قسمه قسم عزتونه درکړو الله تعالی ښه صحت او زندګي درکړه لیکن تر ولاړ سي ورته دا چې کم شی د الله تعالی څخه غوښتل کېږي ته د الله څخه مسیوه د بل چا څخه غواړې نو دا د الله تعالی سره بېوفایي ده دا مه کوئ پر دې جفا او پر دې بېوفایي باندې الله تعالی سزا درکوي دویم به ورته وایي چې د مسلمانانو سره بېوفایي مه کوئ مسلمانان الله تعالی یو د بل د نفع دپاره پیدا کړي دي او تاسو د مسلمانانو سره جنګونه دي او دا د الله تعالی عیال دی دا د الله تعالی مخلوق دی الله تعالی باندې محبوب ګران دي تاسو د هغې زیرول کوئ تاسو هغې ته تکلیفونه رسوئ د هغې سره جنګونه دي د هغې سره بغضونه او عنادونه دي دا د دې مخلوق سره بېوفایي ده دا مه کوئ پر دې م الله سزا درکوي او درېیم د خپل نفس سره بېوفایي ده ګناه مه کوئ د الله تعالی نافرماني مه کوئ د ګناهو څخه ځان محفوظه کوئ که دې ګناه وکړه دې نفس ته دې سزا ورکول کېږي دا د خپل نفس سره بېوفایي ده نو ګناه کول د خپل ځان سره بېوفایي کول او مسلمان ته تکلیف ورکول د الله د عیال سره جفا کول او د الله تعالی څخه ما سوا د بل چا پر طرف باندې نظر کژول د الله تعالی د ذات سره جفا کول او پر دې چپاګانو باندې الله تعالی انسان ته سزا ورکوي نو په دنیا کې لویه نادانی او لویه بېوفایي د انسان دا ده چې انسان د خپل ځان سره بېوفایي کوي د خپل ځان سره جفا کوي او په خپل لاس باندې د خپل جسم و جهنم ته تیاروي احنف ابن قیس دا یو تابعي دی یو ورځ د حضرت عمر رضی الله عنه په مجلس کې ناست دی او تابعي هغه سړی چې صحابه یې لیدلي لیکن پیغمبر علیه السلام یې نه یې لیدلی نو دی به د حضرت عمر مجلس له ډېر ورتلی او ډېر لوی بزرګ حضرت عمر رضی الله عنه یو ورځ ورته وی چې حضرت په دنیا کې لوی نافو لوی نادان او لوی جاهل څوک دی حضرت عمر د ده څه پوښتنه کوي نو دی ورته وایي چې په دنیا کې لوی نادان او لوی جاهل او لوی نافو دا دی چې د دنیا د معمولی لذت و خوند په خاطر د دنیا د یو معمولی ضرورت په خاطر د الله تعالی هغه دایمي جهنم ته ځان تیار کړي په دنیا کې څو ګړی دی خوند پر ګناه اخلي او په دنیا کې په ګناه دی څو ګړی خپل ضرورت پوره کوي د یو معمولی لذت و خوند په خاطر د معمولی ضرورت په خاطر باندې د الله تعالی دومره لوی سزا ته ځان تیارول او ما درته وی چې مولانا زکریا رحمت الله علیه لیکلي دي قیامت کې سزا ډېره اوږده وي چې دنیا کې د یو معمولی غفلت په خاطر باندې سړی یو لمونځ قضا کړي تاسو فضایل صدقات د مولانا زکریا رحمت الله علیه وګورئ یو لمونځ قضا کې دوباره یې برته قضا راوي
لکه خلکو په دې عامو ښارو کې اوس دا مزاج جوړ کړی دی چې ماخستن در 3-4 بجو پورې کښېنه او سهار بیا بېدېږه چې ډېر دینداره یې هغه نو لمونځ داسې پر څاښت وکړي. د یو لمانځه په خاطر چې سړی برته قضا راوړي د الله تعالی سزا 2,08,000 کاله په جهنم کې ده. چې یو لمونځ د سړي څخه قضا سي او پر هغې لمانځه باندې برته سړي ته الله د قضا توفیق وله ورکړي نو 2,08,000 کاله مولانا زکریا رحمت الله علیه په احادیثو ثابته کړې ده چې دا سزا سره به دی مخامخ کېږي. نو د معمولی دنیا د یو معمولی غفلت په خاطر د دنیا د یو معمولی لذت په خاطر چې زه به د دې د خوب زه خوند واخم لیکن د دې یوې لمانځه په خاطر سړی دې سزا ته ځان تیاری. نو حنف بن قیس حضرت عمر رضی الله عنه پوښتنه کوي چې حضرت جاهل او نادان څوک دی؟ هغې ورته وایي جاهل او نادان هغه دی چې د دنیا د معمولی لذت په خاطر د دنیا د معمولی ضرورت په خاطر د الله تعالی ډېر لوی سزا ته ځان ټینګول او ځان تیارول او د الله تعالی د لوی سزا سره ځان مخامخ کول دا د دنیا ډېر لوی جاهل او نادان دی. حضرت عمر رضی الله عنه دویمه خبره بیا پر غبرګه کړه ورته حضرت دا به راته وایي چې اجهل څوک دی؟ اجهل په عربیت کې د اسم تبذیل صيغه د اجهل معنا هغه څوک چې په جهالت کې انتها ته رسېدلی چې د هغې نو لوی جاهل نه دا نفس جاهل دی هغه اجهل دی. هغه ډېر لوی جاهل چې په ناپوهي او جهالت کې انتها ته رسېدلی هغه به څوک نه هغه ورته وایي هغه سړی دی چې د بل د خوشحالۍ په خاطر د بل د منصب ګټلو په خاطر د بل د دنیا د راحت په آرامولو په خاطر باندې خپل ځان جهنم ته رسوي. در دین او په دنیا کې لوی جاهل نشته. په دې خاطر باندې چې زما د قوم مشر سربراه کېږي بیا که زه روا ده که ناروا ده په هغوی کې لګیا یم بیا زه که تور ژیره یم که سپین ژیره یم بیا زه که مشر یم که کشر یم بیا مې خپل ځان و د خپل ځان ته مې خپلې غاړې ته مې د جهنم پړی په لا په غاړه اچولی دی په دې خاطر زما د قوم مشر سربراه کېږي. سربراهي چا پیدا که جهنم چا پیدا که په دې خاطر باندې چې زما په کور کې زما زنانه په راحت شي چې زما په کور کې زما ورېنداره په راحت شي زما په کور کې زما زوی په راحت شي زما په کور کې زما لور په راحت شي په دې خاطر زه تجارت هم کوم په دې خاطر زه کاروبار هم کوم بیا نه پر رشوت باندې صرفه لرم نه پر دوکه باندې صرفه لرم نه پر ګناه باندې صرفه لرم نه پر خیانت باندې صرفه لرم د هغوی د راحت په خاطر خپل ځان جهنم ته برابرول. وخوړله چا راحت چا په پیدا کوي په اوسا باندې څوک سو لیکن په قیامت کې حساب د چا سره دی. نو حنف بن قیس حضرت عمر رضی الله عنه پوښتنه کوي چې حضرت اجهل څوک دی چې په دنیا کې د هغې لوی جاهل نه وي د هغې لوی نادان نه وي د هغې لوی نافو نه وي. نو حضرت حنف بن قیس ورته وایي اجهل هغه څوک دی چې د بل د خوشحالۍ په خاطر د بل د دنیا د راحت په خاطر د بل د منصب په خاطر او د بل د اوسایې په خاطر باندې خپل ځان جهنم ته تړل دا په دنیا کې د ټولو څه لوی اجهل دی. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو په دماغو کې د دې خبرو حقیقت راولي. الله تعالی دې زندګي داسې په نصیب راکړي چې اول مې د زندګۍ څخه ګناه ختم سي که د شیطان په دوکه باندې په ګناهو کې راځو الله تعالی دې پر دې ګناهو باندې د توبې کښلو توفیق راکړي. الله تعالی دې مې په روښانه او په سپین مخ د قیامت په میدان کې د محمد رسول الله په حضور کې د الله و دربار ته پیش کړي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبولې وګرځوي. واخر